سپی پر ډیر شرف لري ملحد او خنزیران دي نجس ټول وهابیان دي نجس ټول وهابیان دي در انګریز مخکې په هندوستان کې په ټول عجمو کې که چا ماته د سلفي یو سړی راوښوي د انعام ورکوم نه وو دا انګریز ورته در انګریز پیداوار دی وګورئ تاریخ کې وګورئ 200 کاله مخکې در انګریز راتګ مخکې د یوه فتنه نه وه د امام صاحب مذهب وو چې انګریز رالي دا فتنه ډېره شوله ګورئ تاسې ګورئ پرېږدئ زموږ د سترګو د دې د حال افغانستان کې دا خلک داسې ناست دي د امارت خلک هم دلته ناست دي مشران ناست دي لوی مشران خلک ناست دي علما ناست دي افغانستان کې دا نږدې علاقو کې ګورئ په دې کې د پنجپیرو د سلفي په نامه باندې اعلان څوک نه ښکاره کېدل چې امریکا راغلل امریکایان دلته راغلل افغانستان ته على الاعلان د کندهار په ښار کې د توحید په نامه مېنه جوړه کړل د سلفیانو لوی مرکز د پنجپیرې سټېشنان خلاص کړل على الاعلان کار روان کړ د امریکا د وجود سره دا چې نن په افغانستان کې څه پنجپیریان دي دا څه سټېشنان د ریډیو شروع دي دا د امریکایانو برکت دی دا د امریکا د وجود سره راغلل څوک ما ته وښیي د طالبانو په عمارت کې دا خلک وښیي یا چې د طالبانو د عمارت مخکې دا خلک وښیي انعام ورکوي ګورئ دا د چا زامن دي دا د انګریزو د امریکا زامن دي نجس ټول وهابیان دي